قدرمنو اوریدونکو ګرانو مینوالو سلامونه او درناوی وړاندې کوم د ننګرهار په ولایت کې په همیشه بهار کې او چیرې چې د دې وطن خپلواکي حریت او ازادي ګټل شوې ده د هغسې شخصیت او د هغه نامدار ټولواک غازي امان الله خان په زیارت ته نږدې ورغلی یم او راځئ تاسو ما سره خدای تعالی دې موږ ټولو ته دا توفیق راکړي چې راشو او د خپل دې ستر مشر پوښتنه وکړو. راځئ چې موږ سره اوس به وګورو چې دلته دا دلنه محوطه ده لالا فکر کوم چې زه به دا بوټ وباسم هلته ځکه فکر کوم چې بوټ اجازه به مې او ښه مې ده دا خپله د غازي امان الله خان دغه ده ښایزمون کمره به راشي هلته به لاړه شي یو وارې به دا تصویر واخلي دا به زه فکر کوم چې د مېرمنې ده د ملکې ثریا ده داسې دې خوا تصویر واخیستل شي د دې خوا نه کله چې دا ولوستل شي دا د ملکه ثریا ده چې ډېر لوی کارونه یې وکړل په افغانستان کې د ښځو د نهضت لپاره او د خپلواکۍ او د حریت لپاره دې مېرمنې ډېر کارونه کړي. خدای تعالی دې دوی ته جنتونه ورکړي او خدای تعالی دې د هغې دنیا سردار او دا د امیر حبیب الله خان شهید لور ده مرحومه شفیقه سراج ده. اوس به راشو صاحب د ستر مشر غازي امان الله خان دا خبر ده او دا د آرامګاه د ابدي لوی خدای دې غازي امان الله خان ته او د کورنۍ ته بهترین جنتونه ورکړي چې د افغانستان د خلکو لپاره یو هویت او ازادي ولري. لویه خدایه د غازي امان الله خان اروا دې ښه دي نعمتونه یې ځای او یادونه یې تل پاتې امین یا رب العالمین. قدرمنو دوستانو ګورئ چې ډېر ښکلی تنظیم شوی ده دا به تاسو ته کله رسي او دلته لیکل شوي دي چې الغازي امان الله خان پادشاه افغانستان از 1298 الا 13 هجری شمسی مطابق 1919 الا 1928 میلادي. نو دلته د دوی د کورنۍ د شاهي کورنۍ نور کسان هم دلته په خپله د امیر حبیب الله خان شهید زیارت ده چې د افغانستان د معارف لپاره د افغانستان د نظامی چارو د تنظیم لپاره او د افغانستان د خلکو د جغرافیا د چارو لپاره واقعا ډېر په زړه پورې او ډېر تحقیقي کارونه کړي. خدای تعالی دې دوی ته هم جنتونه ورکړي او ټولې کورنۍ ته ټولو افغانانو ته شهیدانو ته جنت بري وغواړو لویه خدایه. او همداسې دا نورې کورنۍ دي قدرمنو دوستانو او دا چې اوس قدرمنو لیدونکو دا د معین السلطنه ارواښاد سردار عنایت الله خان خبر ده چې کله چې غازي امان الله خان لاړل نو دوی د څه مودې لپاره هلته دغه د سلطنت چارې په لاس کې درلودلې او تقریبا دی معاون د پادشاه هم و په هماغه وخت کې. له هغې نه مخکې هم دوی د افغانستان د شاهي مستقل رژیم لپاره ډېر کارونه کړي دي. هر یو یې خدای تعالی د دوی ته جنتونه ورکړي او خوشحاله یم زه چې شخصا خدای دا امکان ما راته راکړ چې د داسې مشرانو په تېره بیا د غازي امان الله خان هغه لار نه چې کمره راشي داسې د غازي امان الله خان د زیارت د امکانو د فرصت ماته برابر شه د لوی خدای نه ډېره زیاته مننه.